د خوړو او درملو ملي ادارې شاوخوا 130 ټنه مختلف ډول تاریخ تیره او غیر معیاري درمل او روغتیايي محصولات هدر کړل. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې شاوخوا 15,000 کارتنه مختلف ډول تاریخ تیره او غیر معیاري درمل او روغتیايي محصولات چې په مجموعي ډول 130 ټنه کېږي هدر او له منځه یوړل. په یادو 15,000 کارتونو کې 10,000 کارتنه د درملیزو خدماتو د اتحادیې له لوري او متباقي 15,000 کارتنه نور د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې د خوړو او درملو ملي ادارې له درملیزو تاسیساتو څخه د څارنې پر مهال راټول کړي وو چې د یوه کمپاین په ترڅ کې نن سه شنبه د روان 1445 هجري قمري کال د جمادی الثاني د میاشتې په 12 نیټه هدر او له منځه یوړل. 11 موټره چې تاسو شاهدان یاست د غټ ټیلران او مازداوي دا ټول د بې کیفیته دوا یا در وخت تیرې دوا یا هغه دواوې دي چې دا په کوالټي کنټرول کې نتیجه منفي راغلې ده. د خوړو او درملو ملي ادارې د درملو او روغتیايي محصولاتو معین د درملو د برخې پر ټولو سوداګرو او پانګوالو غږ کوي چې هیواد ته با کیفیته درمل او روغتیايي محصولات وارد کړي او هغه درمل چې تاریخ یې کم پاتې وي اداره دې په جریان کې واچوي ترڅو اړمنو کسانو او روغتونونو باندې توزیع کړي. نو بناء زموږ د ټول ملت څخه د ټول تجار پیشه خلکو څخه چې و هیواد ته با کیفیته درمل راوارد کړي او د خپل جامعې د خپل ملت د سالم ژغورنې په پار د همدې ملت لپاره د خدمت جوگه وگرزیږي. شفاخانه‌های دولتی اونا میتونن هرچی دوای باشن او را به ظرف یک ماه را به مصرف برسانن. پیش از اینکه او به هدر سوق میشه یک سرمایه ملی هست از همه تقاضا میشه که پیش از اینکه اکسپایر شوه اونا را به اداره خبر بده که به او شفاخانه ها و نیازمندهایی که مردم دارن و اونا هدیه کنن اونا به مصرف برسانن. پر همدې مهال د درملیزو خدماتو د سرتاسري اتحادیې مسؤلین له درملیزو تاسیساتو څخه د څارنې په برخه کې د خوړو او درملو ملي ادارې هڅې او فعالیتونه ستایي او په راتلونکي کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي. نو موږ همیشه د دوا او د غذا د ادارې سره همکار یو او د دې څخه هم مننه کوو د دې د نظارت ټیم څخه هم مننه کوو. تقریبا دا ټوله دوا چې ده په حدودو کې د 15,000 کارټنو ده چې 10,000 کارټنه موږ ورته تسلیم کړي دي او 15,000 کارټنه د دې د نظارت ټیم په همکاري باندې راجمع شوي دي. موږ د دې څخه مننه کوو د محترم رئیس صاحب څخه د ادارې د رئیس صاحب څخه او د محترم معین صاحب څخه او د دې د همکارانو سره زموږ سره دوی همکار دي او موږ په دې سره همکار یو. د یادونې وړ ده چې د خوړو او درملو ملي ادارې د کال له پیل څخه تر دې دمه پورې په مرکز او ولایاتو کې شاوخوا 600 ټنه مختلف ډول تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل هدر کړي دي.